ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي افغانان د لوږې او قحطۍ څخه په څو ګامه فاصله کې ځای لري. د دې سازمان د شمیرنو له مخې 20 میلیونه افغانان له لوږې او کابو 6 میلیونه له زیاتې قحطۍ سره مخ دي. پوښتنې دا دي دا ډول اندېښنې څومره پر ځای دي؟ کومه اساسي حل لاره مخ پر وړاندې شوه؟ سلام ستړي مه شئ. د دې ورته پوښتنو د حل او شننې په هدف راسره جمعه خان عمرخیل د افغانستان د عدالت غوښتونکي شورا رئیس په بحث کې راسره ګډونوال دی. ښاغلی عمرخیل صاحب ډېره مننه کور ماباد چې زموږ بلنه مو ومنله په پروګرام کې راسره حاضر شوئ. ستاسو په اند باندې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام دا ډول اندېښنې چې کابو ګڼ شمېر افغانان له لوږې او زیاتره یې بیا له قحطۍ سره مخ دي څومره پر ځای دي؟ مننه. سلامونه او نیکې هیلې یاست تاسو ته او د شرق ګلوبل ټولو تخنیکي همکارانو ته او لیدونکو ته ورمدان څنګه بلنې راکړه وخت مې راکړه. د ملګرو ملتونو د راپور په اساس او دوی د اعلامیې او دوی د اندېښنو په اساس چې واقعا پر ځای دي. متاسفانه افغانستان ملت په داسې یو ناوړه حالت کې شتون لري چې اکثریته فقر، بیکاري، لوږې سره مخ دي او دا نتیجه دي د 40 کلو جنګو ولا متاسفانه افغانان په ارامه ساه ونشو کولی چې خپل هېواد د ابادۍ سوکالۍ خواته بوځي او داسې بنیادي کارونه وشي. خصوصا په 2001 کال نه دې خوا افغانستان کې داسې بنیادي کارونه ونه شول، فابریکې جوړې نه شولې چې د افغانانو لپاره د کار زمینه فراهم شي او دوی وکولی چې هغه عزیزانو ته ادامه ورکړي. او کله چې تیر نظام بحث کې ورته راځم، کله چې تیر نظام جمهوریت سقوط وکړ او د افغانستان حاکم فعلي حاکم تحریک واک یې په اختیار کې یا په واک ته ورسېدله، هغه څه چې دلته تقریبا 3.5 لکه نظامي امنیتي کارمندان ول هغه بېدندو شول، اکثریت دلته فابریکې ولې هغه ودرېدلې، بعضې انجوګانې ول تقریبا 2.5 پورې شاوخوا رسمي معلومات خپور ده انجوګانې ول هغو کې څه کار کوونکي ول هغه بې برخه شول، اکثریته کارمندان خپلې دندې له لاسه ورکړلې او دوی د اندېښنې مقابل د قبول دي. متاسفانه اوس په داسې حالت کې افغانان چې نه د سبا او د بیګان لري او دا 2 کاله کېږي اکثریته بېدندو دي او ډیر په ناوړه حالت کې دي او متاسفانه چې په دې خطرناک حالت کې دي. ملل متحد هم باید د اندېښنو او د اعلامیو په بیانولو باندې اتکا ونه کړي، دوی باید عملا ښاغلی عمرخیل صاحب د پروګرام په وروستیو کې پر هر لارو باندې طبعا تمرکز ولرو، خو فکر کوئ د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان دا ډول اندېښنې تر ډېره حده پورې سیاسي اهداف لري، پر نظام باندې فشار واردوي له دې لارې نه، او که نه په رښتیا هم همداسې یو وضعیت شته دی چې بالاخره افغانان له سختې قحطۍ سره یا هم له لوږې سره مخ دي؟ تاسو پکې کومه سیاسي انګېزه ګورئ دلته او که نه؟ زه دې اړخ کې سیاسي انګېزه کومه نه بولم او د فشار علایم نه بولم. واقعا افغانان په ډېرو سختو شرایطو کې دي. تقریبا 2 کاله زموږ هغه تېر داسې فکر وکړو چې موږ هغه تېر 3.5 لکه زموږ امنیتي او دفاعي چارواکي هغه اساکر ول هغه په بېدندو شولو، 2.5 کاله دوی په کور ناستې دي، معاش نه لري، تنخوا نه لري، داسې بل ځای دوی ته زمینه د کار فراهمه شوې نه ده. همدا رقم ما چې اشاره ورته وکړله هغه انجوګانې ولې هغه شرکتونه ول هغه ټول اکثره کارمندان په کور ناست دي. سیاسي اعلی او سیاسي فشار علی نه بولم، دا یو حقیقت ده. نو هیله مو دا ده چې ملل متحد د روان ناورین د افغانستان مداخله وکړي، عملا د افغانانو لاسنیوی وکړي او زموږ غوښتنه دا ده چې د دې پر ځای کې په افغانانو دغه رقم دوی دغه بیانیې یا دغه اندېښنې دا د افغانانو درد دوا کوي وایي نه شي، بلکې دغه د افغانانو هغه کوم فشار چې په دوی ذهني فشار سره دوی مخامخ دي هغه دوچنده کوي. نو باید افغانانو لاسنیوی وشي په داسې سختو شرایطو کې. دا چې اسلامي امارات سره دوی کوم پالیسي غوره کوي، په کوم لاره دوی سرګاره ورسره
مخ ته ځي، دوی په رسمیت پیژني یا نه پیژني، هغه د دوی کار ده یا تعامل ورسره کوي که نه کوي. مګر د افغان ملت باید په داسې سختو شرایطو کې لاسنیوی وشي او تنها باید داسې حالات کې باید پرې نښودل شي. ښاغلی عمر خیل صاحب ډېره مننه. که چېرته دغه د خوړو د نړیوال سازمان پر فعالیت یو څه تمرکز ولرو، فکر کوئ دوی هغه بشري همکاري کوم چې تر ډېره حده پورې ترې تمه کېږي دا کړې ده، د افغانانو لاسنیوی یې کړی ده، او که نه یوازې د افغانانو اندېښنه نړیواله کړې ده او تر ډېره حده پورې هغه بشري مسؤلیت چې د دوی په ګډون باندې نورو سازمانونو نورو بشري سازمانونو ته هم راجع ده هغه په ښه شکل باندې نه ده ادا شوي؟ تاسو دا برخه څه ډول ارزوئ؟ متاسفانه په کوم قسم چې شفافه کومکونه سوي وله او دوی چې هغه فعالیت طبعا په وروستیو 2 کلونو کې به دوی فعالیت کړی وي، کومکونه به یې کړي وي او دوی به د افغانانو لاسنیوی کړي، مګر هغه رقم شفافه د دوی افغانانو لاسنیوی باید سوی وله او نظارت پرې سوی په هغه شکل نه سوي. کوم معلومات چې زه لرم په داسې سیمو کې تقریبا تر اوسه کومکونه نه دي رسېدلي چې حتی دا مرکز به زه یاد کړم د افغانستان پایتخت په لرو پرتو سیمې ولسوالیو کې لکه دیساب چارسیا خوا چې د شکردرې خوا داسې دغسې ولسوالۍ کوم معلومات چې زه لرم دوی ته په دې 2 کلو کې یو بار دوی ته یو ځل کومک توجیه شوی ده چې هغه هم ډېر څه ناڅه ډېر څه کم دي او په شفافه عادلانه توګه دوی لاسنیوی نه ده کومک نه شوی. یا دا ده چې هغه انجنان چې دوی سره په هماهنګي سره کومکونه توجیه کوي د افغانانو د لاسنیوي په پار هغه دوی صحیح هغه سره نه لري، نظارت پرې نه لري. او یا دا ده چې په دغه کومکونو کې خود بورډ هم کېږي. متاسفانه چې په دغه 2 وروستیو کلونو کې چې دا په هغه شکل چې باید دوی دغه اعمار چې دوی اعلان کړی چې موږ دغه موضوع کې څو میلیونه خلکو ته موږ وګړو د افغانستان وګړو ته موږ کومک توجیه کړی ده او هغه شکل متاسفانه نه ده شوی. د دوی نه هیله دا ده چې دغه کومکونه په اساسي شکل بنیادي شکل باندې وکړي او که یو د دې په ځای چې دغه دوی کومکونه دوی د کومکونو موږ هرکلی کوو، افغانان یې هرکلی کوي په داسې سختو شرایطو کې، مګر د دغو کومکونو په اساس دوی په رښتیايي پروژو خواته چې مخه کړي د افغانان هم به د هېواد د پیشرفت ترقي لامل سي، هم به دغه افغانان په کار سي، د کار زمینه ورته برابره سي، هم دغه پولیسه او بنیادي غونډې وي که په رښتیايي پروژو خواته دوی مخه دا به ډېر ښه دوی په سیاست کې یا اسلامي امارت سره په تعامل کې سره دوی په ټکر کې دغه موضوع وي یا نه وي، خو دوی د دې پر ځای په رښتیايي پروژو خواته یې مخه کړې وله، په رښتیايي پروژو ته یې وده ورکړې وله، دا به ډېر ښه سوي وله او ډېر کار به وي. ډېره مننه ښاغلی عمر خیل صاحب. که د ځوانانو بیکاري ته یو څه پاملرنه وکړو، یو څه بحث پرې ولرو، لیدل کېږي چې په شته وضعیت کې ګڼ شمېر ځوانان وزګاره دي. فکر کوئ د دې وزګارتیا پایله به څه وي؟ دغه ځوانان به بالاخره کوم کار ته مخه کوي؟ د ډېره حده پورې چې دوی وزګار دي، دولت هم ظاهرا تر اوسه پورې داسې یو غټې برنامې غټې پروژې ستاسو په وینا باندې په پام کې نه لري، یا هم ظاهرا اوس نه لیدل کېږي داسې هیله چې بالاخره دې ټول ځوانان پکې یا هم په زیات اندازه ځوانان ځان پکې مصروف احساس کړي. فکر کوئ د ځوانانو آینده څه ده؟ څه کول ورته پکار دي په دې شته روان وضعیت کې؟ زما اند او باور تر هغه پورې چې په افغانستان کې یو داسې انتخاباتي سیستم رامنځته نه شي، قانون اساسي جوړ نه شي، نو دا کار به ناممکنه وي. په تېر جمهوریت کې کله ناکله د زورواکانو له وجې به د دوی د زورواکانو زمن به ډېر لوړ موقف ته رسېدله، اما متاسفانه نن که هغه حالات نشته، مګر برعکس نن دا حالت شته چې په هېواد کې یو ازاده سالمه انتخاباتي سیستم نشي، هر ځان خپل یو بسته یو پوسته ځان نومان کړی شي او د انتخاباتو له لارې د شایسته سالارۍ له لارې هغه موقف ځان انتخاب کړي یا خپل مشر انتخاب کړي. نو اړینه زه دا بولم چې په هېواد کې یو انتخاباتي او سیستم رامنځته شي، هر څوک وکولی شي هغه بسته ځان نومان کړی شي، نه دا چې د یو ډلې د یو مشر لخوا نه یا د یو مشر زمن لکه تاسو په دې وروستیو کې موږ تاسو ولیدل چې
د افغانستان د حاکم تحریک مشر یا رهبر کوم فرمان چې ورکړ او دوی ویل چې او دوی هغه د کوم حاکمان چې دي زورواکي چې دي د دوی ټول هغه زمانه دندو نه برطرف کړل. نو دا دې ښکارندوی کوي چې په هیواد کې انتخاباتي سالمه سیستم نشته ده او دا د یو ځوان ته ډېر ناامیدۍ ده. یو ځوان تقریبا 20 کاله 14 کاله درس وایي، ماسټري اخلي، ډاکټرا اخلي، مګر هغه سرنوشت بې سرنوشته وي. حاکم تحریک نه مو دا هیله ده چې دا د هیواد شتمني ده، ځوانان د هیواد شتمني د زمینه درس فراهمه کړي، زمینه د کار فراهمه کړي، یو سالمه رقابت په نظام کې رامنځته کړي، په افغانستان کې رامنځته کړي. هر سړی وکولی چې خپل څهره دا د یو مشر لخوا نه، د یو زورواک لخوا نه د واسطې په اساس یو سړی مقرر کړي او بل ځوان مایوسه کېږي. نو هیله مو دا ده چې هر څه زر په هېواد کې یو سالمه انتخاباتي سیستم رامنځته شي تر څو وکولی چې هر یو ځان بس او خپل ډول هغه ته ځان قانون ورکړي. ښاغلی عمرخیل صاحب، په شته وضعیت کې تاسو د همداسې یو څو روحیې وینئ؟ که څه هم نیوکې شته دی که چېرته یو ځل بیا د انتخاباتي سیستم ته مراجعه کېږي یا هم فیصله د ټاکنو سیستم ته مراجعه کېږي او ځوانان کوم موقف چې ول دي هلته هغه موقف ترلاسه کړي، وړاندې په ټاکنو کې یو څه د درغلیو ویره شته ده، ځکه جمهوریت پر مهال باندې پیاوړو سیستمونو کې هم نیوکې ډېرې ولې. فکر کوئ داسې یو روحیه شته ده چې داسې یو زمینه دې برابره شي چې ځوانان دې له ټاکنیزو لارو نه خپل حق ترلاسه کړي او یا هم د پروسې داسې امکانات شته دي چې د شفافیت تامین شي وڅارل شي؟ دوی خپله وایي چې دلته فساد ورک شوی ده، زورواکي ختمه شوې ده، داسې یو سپېڅلی نظام رامنځته شوی ده. نو وخت چې دا شی وي خو طبعا دوی خپله وایي فساد ختم شوی ده، طبعا به شتون لري. د هېواد ټوله جغرافیه دوی په لاس کې ده. یوه سیاسي مخالفه ډله دوی په مقابل کې جنګ نه کوي، نه سیاسي فعالیت کوي. طبعا زمینه برابره ده، طبعا شته ده. دوی دا که د فساد دوی باید فساد له منځه یوسي، دوی باید فساد زمینه بستر د ځوانانو ته د انتخاباتي بستر رامنځته کړي. کولی شو چې موږ او ځوانان وکولی شي چې خپل دغه هیلو ته او د افغانستان په آبادۍ کې سوکالۍ کې ونډه واخلي او د پیشرفت لپاره لا وځلي. ښاغلی عمرخیل صاحب، د پروګرام په وروستیو برخو کې به یو څه پر ولسي مسؤلیتونو تمرکز ولرو. ولس په ټوله کې هم دا ځوانان څه کولی شي د خپل راتلونکي لپاره یا په شته وضعیت کې حد اقل د بېروزګارۍ د له منځه وړلو لپاره، د فقر د له منځه وړلو لپاره دوی څه ډول روحیې ته اړتیا لري چې بالاخره باید ایجاد یې کړي یا هم په ګډه سره کار ورته وکړي تر څو پورې همدا شته ننګونې که چېرته حد اقل له منځه نه وړل کېږي څه نه څه خو وشي چې راکمې خو شي؟ مننه، دې ښه پوښتنه وکړله. متاسفانه په دې تېرو 3 کالو کې همدغه ځوانان ول چې قرباني شوي دي، هر رقم نظامونه چې راغلي دي په دې پور، مګر متاسفانه په تېر وخت کې داسې زمینه د کار، زمینه د بنیادي اساسي کارو ورته نه وه فراهمه شوې او دوی سرکوبه شوي وله. او اوس خو لا اوس خو د هغې په پرتله داسې دویم چې نتیجه صفر ده. تر اوسه پورې متاسفانه زموږ ځوانان اکثرته بې دندې دي، بېکاره دي. د هېواد ځوانان د هېواد په پرمختګ کې کولی شي ډېر ښه رول ادا کړي. همدغه ځوانان د هېواد د ملا تیر په شان دي، که د ملا تیر په شان دي. نو اسلامي امارت متاسفانه دوی په راتګ سره ځوانانو ته د کار زمینه نه تنها داسې فراهمه کړې بلکې دوی غوښتنې ته لبیک نه ده ویلی. دوی اکثرت برنامو کې بې برخه پرې کېږي. هیله مو دا ده چې د هېواد ځوانانو ته رسیدګي ورسي، دوی غوښتنې ته رسیدګي ورسي، دوی وهڅول شي، دوی تعلیمي ډګر کې په هر ډګر کې دوی وهڅوي او دوی تر شا ودرېږي. همدا ځوانان دي چې د هېواد ګوټ ګوټ څخه دفاع کولی شي او ځوانانو مو دا هیله ده چې مایوسه نه سي، په هر حالت کې بدون سیاسي فشار، سیاسي حرکت څخه دوی هغه اجتماعي او ټولنیزو فعالیتونو ته دوام ورکړي او مخ په وړاندې لاړ شي.
ډېر مننه ښاغلی عمر خیل صاحب. که د شته وضعیت پر پایلو باندې یو څه تمرکز ولرو، فکر کوئ که چېرته فقر په همدغه کچه باندې کوم چې تاسو ارزوي په افغانستان کې په دننه هیواد کې وي، د افغانانو پایل یا په اصطلاح باندې دوی آینده څه ډول ارزوي؟ دوی له کوم ډول بحران سره مخ کېدونکي دي؟ متاسفانه افغانان ډېر بد وضعیت کې دي، ډېر ناخواړو سره مخ دي، خصوصا اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده. خدای نخواسته دا لړۍ همداسې دوام وکړي، هره ډله سیاسي یا د حاکم تحریک مخالفه ډله دوی به خپلو لیکو ته جلب و جذب کړي او ناوړې پایله دي. همدې سره جنایتي پیښې ورځ تر بلې به زیاتې سي چې خدای دې لکه هسې حالت ته لاړ شو. نو هر څه مسؤلیت دا هر څه زر باید یا د ستونزې ته باید رسیدګي وشي او اسلامي امارت داسې انکشافي پروژو ته مخه کړي او تر څو وکولی شي دغه وضعیت نه ووځي. ولې په دې چې فقر له هر څه نه خطرناکه ده. فقر یو انسان له هر حالت سره مخامخ کولی شي، لږې سره هېڅ نه کېږي. همدغه ځوانان دي چې سبا خدای نخواسته که مجبورېږي سیاسي مخالفین به دوی نه په لیک کې استفاده کوي او بل خوا ته به لاړ شي. همدغه فقر ده چې دوی بل خوا ته وړي او هېواد کې مو جنګ زیاتېږي ورځ تر بلې. نو هیله مو دا ده چې هر څه زه اسلامي امارت پراختیایي پروژو خوا ته مخ کړي، هېواد ځوانانو ته وده ورکړي، هېواد ځوانان په هره برنامو کې دخیل کړي، دوی د تعلیم په برخه کې هغه وکړي او اوس چې کوم دوی اندېښنې دي کوم ځوانانو خصوصا د هغو تېر نظام کې کار کوونکي چې اکثریت دي اوس اروپایي هېوادونو ته یا نور همسایګانو ته د اجتماعي یا اقتصادي یا سیاسي مشکلاتو مشاکلو په اساس دوی یا مهاجرت لاره غوړوي، دوی مخنیوی وکړي او دوی تشویق کړي، دوی لاسنیوی وکړي تر څو زمونږ دغه وسیله بحران اقتصادي بحران چې دغه نه ښاغلی عمر خیل صاحب، که کتنه ولرو تر ډېره حده پورې د شنونکو په باور باندې په افغانستان کې کابو دغه لسیزې وړاندې حکومتونه نه دي توانېدلي چې اساسي پروژې پلي کړي یا په اصطلاح باندې اساسي کارونه نه دي شوي. واکمن حکومت هم داسې یو نیوکه لري چې تر ډېره حده پورې شته وضعیت دوی ته په میراث کې ورپاتې ده. تاسو څه ډول انګیرئ په افغانستان کې اساسي پروژو ته کار شوی دی یا اساسي مسایل چې بالاخره بېوزلي ترې په اساسي ډول باندې حل کېدی شي یا تر ډېره حده پورې مخه نیولی شي؟ داسې یو څه شوي دي تر اوسه؟ رښتیا هم تېر شل کالو کې داسې اساسي کارو ته مخه نه شوې، سرمایه‌ګذاري یا داسې بنیادي کارونه نه دي شوي. دا هېواد انجینر، ډاکټر، نرس، هر قشر ته د هېواد د ټولنې هر قشر ته ضرورت لري. که نه په ملا باندې دا هېواد نه ابادېږي. هیله مو دا دوی ته مشوره دا ده والله بالله باندې څه قسم وو چې دا موږ له ښځو نه وایو په دې هېواد مو خوا بدېږي. موږ نه غواړو افغانان چې بل جنګ خوا ته لاړ شو، د نورې بدبختۍ خوا ته لاړ شو. زموږ افغانان نه، ځوانان نه، نور همسایګان استفاده، ناوړه استفاده یا سیاسي استفاده وکړي. دوی خوا هم په دې ملک باندې خوا بدېږي. په دې ملک کې مو درس ویلی، تعلیم مو کړی دی، غټ سوي یو، په دې هېواد سرمایه مو باندې مصرف شوې ده، نو زړه مو په دې هېواد باندې خوږېږي. موږ مشوره دې دا د اسلامي امارت کې د کوم اجتماعي حقوق چې دي د هېوادوالو ورکړي. ډېره مننه. ښاغلی عمر خیل صاحب، د یوې وروستۍ پوښتنې په توګه باندې پاتې کېږو. ظاهرا د واکمن حکومت له لوري اعلانېدونکي عایدات لوړ ښکارېږي و تېر جمهوریت ته په کتو سره. دوی یو دلیل دا وایي چې ګمرکونه یا هم د عایداتي سرچینې چې دي هغوی دا د دوی تر مکمل کنټرول لاندې دي یا په اصطلاح د دوی په خبره باندې فساد نشته تر ډېره حده پکې. څه فکر کوئ په کور دننه د عایداتو لوړېدل به پر اقتصاد څومره اغېز ولري؟ څومره به وکولی شي چې د بېوزلۍ دغه ګراف راښکته کړي؟ بدون شکه ښه تاثیرات لري. هر افغان د دې طرفداره ده چې ملک د خودکفایي خوا ته لاړ شي، عایدات یې زیات شي، واردات د هر بخش کې انکشاف پیشرفت کړي. زه فکر نه کوم چې داسې افغان به وي چې دې کار مخالف واوسېږي. هر افغان د دې طرفداره ده چې ملک خودکفایي خوا ته لاړ شي.
جنګونه په هېواد کې جنګ نشته، داسې یو کله داسې یو ولسوالۍ نشته چې هېواد کې جنګ وي. طبعا باید شي او موږ د دې هرکلی کوو، موږ خوشحالېږو چې دا هېواد د هر انکشافي پروژې باندې عایداتو باندې او پیشرفت د افغانستان پیشرفت باندې موږ خوشحالي کوو. امیدوار یو چې نور هم لا زیات شي، طبعا تاثیرات لري او لږه فقر بیکاري له منځه وړي. هره پروژه چې پلي کېږي په افغانستان کې هماغه د افغانستان وګړي پکې په رسمي یا غیر رسمي توګه دوی تحلیل کېږي او کار کوي، د کار زمینه ورته برابره کېږي. نو هیله مو دا ده چې نور هم د عایدات او دا رقم پروژې نور هم زیات شي. ښاغلی عمرخیل صاحب ډېره مننه، کور مو آباد چې زموږ بلنه مو ومنله، په پروګرام کې راسره ګډونوال شوئ. کور مو مننه. لیدونکو له تاسو څخه هم نړۍ مننه. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان پر اندېښنو باندې مو بحث کول، پر هغو اندېښنو چې وایي په افغانستان کې افغانان له قحطۍ او د خوړو له کمښت سره مخ دي. په بحث کې راسره د افغانستان د عدالت غوښتونکي شورا رئیس ښاغلی جمعه خان عمرخیل میلمه و. تر بل دې خپرونې چې بیا زه خیرالله د ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، تاسې په لویو بښونکي خدای سپارم. الله مو مل.